موږ په باره کې هم ماتول د هغې مسائل دا بیانېږي. موږ په دوران کې چې کله ریل روان شي اور پای کې خپل سامان خودل دیخې وي یا بال بچ پکې سور وي نو موږ ماتول صحیح دی. بعد دې بزرګ دې موږ کې دې وجہ چې خپل علاقه ده او دې کې ریل گاډي ارانو کو چې بس گاډي روانېږي نو دې وخت کې د لپاره موږ پر خودل پکار دی موږ ماتول پکار دی. خواته د دا امید وی چې دا موږ دندې د ریل گاډي کې بیا ټیم نه ملاويږي یعنی حالت داسې صورت حال نشته چې دې موږ کی نو بیا هم دا موږ ماتي رستو قضا بکي دې وخت کې د دې خیال ساتل دي. دارنګه موږ گزار که موږ کې مخامخ مار راشي نو د مار د یرینا موږ ماتول دا جایز دي. مخکې مار دی مار خطر ده انسان لپاره دشمن دی. نو یو حدیث کې راځي چې تاسو دوه تور چې کوم دي دا وجنئ هغه لړم او دارنګي مار نو موږ کې دا ماتول یعنی موږ تقسینین قبله نه سینا وخت الله خو هغه موږ بیا دوباره یعنی وښنه کوي او که دا وانخت الله ناسبی داسې یو گزار سره مري بیا خو ډېره ښه ده نو داسې مایه رکت چې د کم ګزبوي چې هغه سینا قبله نه وانړي نو بیا داسې حالت کې دی وسه کوي مار لا وجلی وا مزبمات دی. که مانځمنه ولاړ دی او د بدول چې شاته هغه پیزار چا اوچت کو سبلای چا اوچت غړي خطر ده که مزماتوم نه نو سبلای لاله تختی نو نقصان کی لہذا قیمتي سبلای دی نو دی بس کې خپل د موز دا به ماتي چې دا نقصان دا رسی نو دی هغه نقصان بچاو لپاره مالی نقصان دی دی به موز ماتي. کدا چې شیز د ځای کېدو یا د خرابېدو خطر وي چې د هغې څه مناسب قیمت وي نو بیا هم موږ ماتول دا جایز دي. که مانځه کې انسان ته د تقاضي ضرورت شي بعض وخت انسان موږ کوي او عدس چې کوم دی سارنې عدس دی یا د بشمني ټیم عدس دی نو دله د باندې سختي راغله لہذا اس وقت دی وقت هم دی چې کوم دی سبا کوي مزبا ماتي بیا دوباره د سبا کوي مزبا کوي. که یو ړوند سړی بکوي کې د پریوتو خطر وي نو د هغه بچکولو دپاره مز ماتول فرض دي هغه ته پته نه لګي لہذا خطره ده مز به دی مات کړي. که مز یې مات نه کړو اور هغه پریوت مړ شو نو دا سړی ګناهګار شو. دا ماشوم وغیرہ په جامو اور لګېدو او د هغه د سوځېدو هم خطره ده نو دی به څه کوي موږ به ماتوي. دا اهم مسائل دي موږ له ذهن کې ښودل پکار دي. مور لار نیکه نیا او د مور طرف نه نیکه او نیا څه مصیبت دی وجې نه آواز وکړي نو فرض موږ ماتول واجب دي. څه خاص مصیبت دی وجې نه وي هغه ته څه تکلیف وي او که څه ضرورت دپاره آواز نه کو بې ضرورته آواز کو نو فرض موږ ماتول صحیح نه دي. یار انسان خپله تجربه ده چې دا مشران ما ته آواز کوي څه دی وجې نه کوي نو که سخت ضرورت څه مصیبت دی وجې نه وي نو بیا فرض موږ ماتولی شي او که فرض یعنی ضرورت دی وجې نه نه نو بیا فرض موږ دا به نه ماتوي. که نفل یا سنت د دې مسله جدا ده. که نفل مزوي یا سنت مزو کولو لار مور نیا نیکه دا ورته آواز وکړي او هغه ته معلومه نه وي چې فلانې مز کوي نو په داسې وخت کې هم مز ماتول او د هغو د خبرې جواب ورکول واجب دي. خوا که څه مصیبت دی وجې نه ورته آواز وکړي یا بغیر د ضرورت نه یعنی که بغیر د ضرورت نه هم آواز وکړي نو هم فرض یعنی نفل او سنت مزدا ماتولی شي دواړو یو حکم دی. که مز مات څه ونه وي نو ګناهګار به وي او که هغو ته پته وي چې مز کوي بیا هم آواز کوي نو مز نه ماتوي لیکن څه ضرورت دی وجې نه آواز وکړي او هغو ته د تکلیف رسېدلو خطره وي نو مز دې مات کړي. په مانځه کې ټوپی پرېوتل ټوپی خو پېژنئ په سر باندې چې ټوپی پرته وي که مانځه کې ټوپی پرېوتله نو د هغې اوچتول او په سر ایښودل دا بهتر دي خو په دې شرط چې عمل کثیر ضرورت پکې پیښ رات نشي
عمل کثیر دې ته وایي چې یو سړی بار نه تعالی ګوري نو ته به سر باندې دواړه لاسونه هغه ټوپۍ استعمالوي نو هغه بار نه پوه شي چې واقعي دی مز نه کوي دې ته عمل کثیر وایي دواړه لاسونه پکې استعمالي او که ناڅاپي داسې لاس کې تا یو لاس سره کلکه ټوپۍ د هغه تا په سر کې خللی شي لیکن که هغه یو لاس سره نه سمیږي ته دواړو لاسونو سره ټوپۍ سمای نو بیا څه کېږي دې ته عمل کثیر وایي دې سره یعنی مز بیا د مات شو دا مسله موږ لا ذهن کې ایښودل پکار دي یو اهم مسله بله ده دا خندا مسله ده مز کې یو انسان دی هغه وخندل نو دې سره مز هغه خرابېږي که نه خرابېږي یو مزګزار دی چې هغه مز کوي او دومره اوچت आवाज سره هغه وخندل چې د هغه आवाज خوا کې نورو کسانو واورېدو هغې سره د هغه عدس او دارنګې مز هغه مات شو او که داسې انداز سره یې خندلي دي چې صرف دې هغه आवाज واوري خوا کې نور وانري مسکراहट حالت دی مسکراहट نو بیا باغې سره یعنی فرق دا نه راځي نو بعض کسان داسې دي چې هغه مسکی پکې خاندي د دې موږ خیال ساتل پکار دي الله تعالی دې موږ صحیح طریقې سره قران پاک مسائل باندې پوهې کېدلو او عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ